ځان کدن کې خو بیا دا کارونه نه کېږي که دې خیالي نو شریعت چې دا خبره لازمه کړې ده نو په کار دا ده چې هر سړی په خپل ژوندانه باندې چې دی ټیک ټاک دی ښه برابر دی نو په ده باندې دا خبره لازمه ده چې دی د خپل وصیت ولیکي ټیک شوه که نه خپل وصیت دی د کټ سر ته کېږدي د بسترې نه لاندې چې هلکه زه مړ شوم د ټولو نه مخکې به دا وصیت راواخلې زما په دې باندې به عمل وکړئ ټیک شوه ځي او یا نن سبا ډیجیټل دور دی هر سړي سره په جب کې موبایل ورسره دی غټې غټې موبایل د خلکو سره ورسره دي نو دا موبایل ډېر زیات سکیور څیز دی مطلب ډېر محفوظ څیز دی نو په دې کې که یو سړی خپل وصیت ولیکي چې هلکه ما دا پلانکې وصیت دی دا خبرې دي دا چل دی چې زه مړ شوم دا موبایل راواخلئ او په کور کې یو کس ته ووایي چې زما په دې موبایل کې وصیت لیکلی شوی دی چې زه مړ شوم دغه موبایل به راواخلئ او وصیت به وګورئ او په هغې باندې عمل وکړئ نو بهرحال ډېرې اسانې طریقې دي اوس نن سبا د وصیت د لیکلو دپاره که یو سړی وایي چې زه لیکم نو پکار دی چې دی ولیکي بهتره خبره ده او لازمه ده ځکه چې دې نه پس بیا چې کله سړی مړ شو نو بیا وروسته لانجې جوړېږي جګړې جوړېږي په مال دولت باندې په جایدادونو باندې د دغې وجې نه شریعت چې کوم دی نو وصیت لیکل لازم کړي دي اوس که دی دا وصیت لیکي او د خپل مال متعلق وصیت لیکي نو دی به د چا لپاره وصیت کوي لکه چا چاله زما دا مال ورکوي چا چاله زما دا جایداد ورکوي زما چې دا څونه پیسې دي دولتونه دي دا چا چاله ورکوي نو ده ته په اوله زمانه کې چې کله شریعت نوی دین اسلام راغی نو په هغه زمانه کې اجازت و چې هلکه که دی خپلو خپلوانو دپاره وصیت کوي نو ولیکي کولی شي اجازت دی ورته مطلب د خپل مور او پلار دپاره دی وصیت کوي د خپلو بچو دپاره دی وصیت کوي نو دته اجازت دی دی وصیت وکړي د دغه متعلق چې هلکه زما دا څونه مال دی دونه پکې د پلانکي له ورکړي دونه پکې د بل له ورکړي دونه پکې د بل له ورکړي دغه حکم چې کوم دی نو دا منسوخ شوی دی اوس مسله دا ده چې لا وصیت للوارث د وارث دپاره وصیت نشي کولی کوم سړی چې ستا په وراثت کې راځي زوی دی پلار دی مور ده لور ده ټیک شوه که نه رونه دي دغه چې ستا څونه چې رشته داران دي کم خلک چې ستا په وراثت کې راځي یعنې کم خلک وي چې بیا ستا د مرګ نه پس ستا هغه وراثت تقسیموي نو د هغه خلکو دپاره په خپل مال کې وصیت نشي کولی چې هلکه زما سره مثال په طور باندې 15 لکه روپۍ وي زه مړ شوم 15 لکه روپۍ پاتې شوي نو هلکه دا 1 لاک به زما د یو زوی له ورکړي او دا بل به مې د ښځې له ورکړي او دا بل به مې د لور له ورکړي دا 1 لاک به ماما له ورکړي دا 1 لاک به ترور له ورکړي نه جي نه داسې نشي کولی په قسم باندې پوهېږي اوس تا ته صرف په خپل مال کې دونه اجازت دی چې ته د خپل مال 3 حصه وصیت وکړي 3 حصه یعنی د سړي سره 3 لکه روپۍ دي فرض کا نو دی صرف په دې 1 لاک روپو کې وصیت کولی شي چې دا به پلانکي له ورکوي هغه هم چې کم خلک یې وارثان نه دي بهر خلکو دپاره د پردو خلکو دپاره یعنی مطلب لرې لرې رشته داران دي چې په وراثت کې بہت حصه نه ملوي نو دی صرف په دې 3 حصه کې یعنی په دې 1 لاک روپو کې دی وصیت کولی شي چې زما دا 1 لاک روپۍ به راواخلئ دا به هغه پلانکي سړي له ورکړئ غریب دی ور بیا کوي پلانکي ګاونډي له به یې ورکړئ غریب دی ته اوس داسې نه کېږي هغه له به یې ورکړئ یا دغه 1 لاک روپۍ به راواخلئ په جومات کې به یې ولګوئ دا 1 لاک روپۍ به راواخلئ مدرسې والا به یې ورکړئ دا 1 لاک روپۍ به راواخلئ په یتیمخانه باندې به یې ولګوئ به هر چا دپاره چې وصیت وکړو د هر څه لپاره یې بهرحال دی صرف په 3 حصه کې وصیت کولی شي په خپل مال کې نور دا کمې 2 حصې چې دي دا د وارثانو حق دی او په دې کې دې سړي ته حق نه دی حاصل چې دی راولګي او دغه 2 حصې مال دی په وصیت کې ولګي چې هلکه دا ما تقسیم کړو ټیک شوله که نه ځکه چې کله ته ژوندی یې نو په دغه مال باندې ستا حق شته دی او چې کله ته وصیت کوې نو وصیت باندې خو به د مرګ نه پس عمل کېږي که نه نو هغه وخت کې خو به ته بیا مړې نو بیا په دغه مال کې ستا حق پاتې نه شو نو ته پکې د څه شي وصیت کړې په مسله باندې ځان صحیح پوهېږئ ښه